روان عمر خیل صاحب وایي چې میدان خالی دی، چې میدان خالی دی نو مل مرستیال دی قومي ادبي جرګه راوغواړي او د املا فیصله دي وکړي، نور خلک خو موږ نه لاړه. اول خو ذاتي د خلکو املاګانې دي، دي د سن خبره کوي، د سن خلک خبر دي دي هغه وایي نه زه خپلې ژبې له خدمت کول غواړم. دومره لوی سیاستدان او دومره دغه د ژبې په اهمیت هغه خلک پوهېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما د پینل ملګرو ډېر بنیادي نقطې، ډېر بنیادي سوالونه او هغه ستونزې چې پښتو ژبې ته پیښې دي ډېر په اختصار وي خو ډېر په جامع اندازې هغه ټول څیزونه وړاندې کوم او زه د هغې ډېر زیات مشکور یم. زه بلکل ستاسو 15-16 منټه اخلم. الریډي اقبال شاکر صاحب راته دغه دی خبره دا ده چې دا ټولې خبرې بلکل د هغه زه نه دوباره کومه. دا ټولې خبرې چې دي دا لساني پالیسۍ سره تړلې خبرې دي. تاسو که د دې دنیا د ملکونو د دې د مطالعو کې په هر ملک کې یو لساني پالیسي وي. په انډیا کې شته، په ټولو ملکونو کې شته لساني د ژبې پالیسۍ جوړې شوي وي او ډیرو ملکونو هغه دوه ځله او درې ځله اوس دې وخت کې ریویو کړي دي. د دې لپاره باقاعده سروې کیږي په هغه ملک کې او په هغه ملک کې چې څومره ژبې ویلي شي نو د هغې د اعداد و شمار مطابق هغې ژبې ته حیثیت ورکېدي چې د هغې دپاره نور د سهولیاتو انتظام کولی شي. زمونږ په ملک کې اوسه پورې لساني پالیسي څوک پېژني نه. په دې ملک کې نه ترې موږ خبر یو، نه د هغه لساني سروې نه خبر یو چې دا څنګه کېږي، نه زمونږ حکم دي د سن خبره کوي. د سن خلک خبر دي دي. زه سن ته کانفرنس ولتلی یم، تاسو یقین وکړئ دي چې د کومو ادارو ذکر وکړو، یعنې خلیل صاحب وکړو، د سندالوجي ذکر یې وکړو، د سندي لینګویج اتارټي ذکر یې وکړو، یا د دغه سندي ادبي بورډ ذکر وکړو. تاسو یقین وکړئ د هغې وزیران هلته راځي او هغې په ژبه داسې خبرې کوي، په ادب داسې خبرې کوي، په لسانیاتو چې موږ وو چې دا خو د دې ژبو د دې لسانیاتو ماهرین دي، دی چې کوم د ثقافت وزیري. تاسو یقین وکړئ چې هغې ته د سندۍ ژبې هر اړخ نن موږ سره دومره ډیټا شو په کمپیوټر کې، هر هغه داسې تقریر کوي چې تاسو به حیران شئ. آیا زموږ د دې وخت کې چې کوم ذمہدار خلک دي آیا هغه زموږ د دې ژبې د دې د لساني ضرورتونو، ادبي ضرورتونو، نصابي ضرورتونو نه خبر دي؟ مختوم طالب المولا دومره لوی سړی و او چې کله الیکشن په هغه وخت کې بوټو صاحب ژوندی و او الیکشن وشو نو بوټو صاحب سره وی فکر و چې دی به ما نه اوس چیف منسټرشپ غواړي او که څه به غواړي ما نه، او هغه حیثیت و چې هغه چیف منسټر شوي. هغه نه چې تپوس وکړو چې ته لکه څه تاسو به کومه دغه باندې نه، هغه ما د سندالوجي مشر کې بوټو صاحب دومره هغه وایي چې ما خو وایي چې ته ما نه چیف منسټرشپ غواړې. هغه وایي نه زه خپلې ژبې له خدمت کول غواړم. دومره لوی سیاستدان او دومره دغه د ژبې په اهمیت هغه خلک پوهېږي. یو خبره دا ټول زما ډېر مشران او پوهه خلک ناست دي. آیا موږ نه ګڼو موږ چې څومره د ژبو مطالعه کړې ده په هغې کې موږ یو ټکي ویلی دی لیک آف سټینډرایزیشن، چې د ژبې د یو شان لیکلو دغه چې کوم وي نشتوالي چې وي د ژبې د تباهۍ نه ښیي. آیا تاسو د خپلې پښتو ته چې وګورئ نو موږ دا پښتو یو شان لیکو؟ اول خو ذاتي د خلکو املاګانې دي، بیا چې کومه سټینډرډ املا وضع شوې وه او دریو فریقو وضع پی کې 3 فریقو داسې به حساب کو چې 3 رونه ناستو او ای یو فیصله وکړه چې دا زمونږ کور دی، په دې کې 3 کوټې دي او موږ به په شریکه د دې حفاظت کوو. وروستو داسې وشوه چې هر یو د خپلې کوټې حفاظت شروع کو چې زه خو د ټول کور نیم ذمهوار، زه خو د خپلې کوټې ذمهوار یم. نو هغه فیصلې چې کومې شوي وي نو هغه عملي نه شوي. د هغې فیصلو مشکلات خو بیا نور دي. لکه زه ډېر په عاجزۍ باندې یو تپوس کوم که فرض که دا املا چې زموږ وضع شوې ده دا د لسانیاتو د اصولو په رڼا کې وي نو ما ته دې څوک ووایي چې د یو اواز دپاره 2 الفابیټ چېرته په کومه ژبه کې شته، چې د تانیسي دپاره به لکۍ لګوو، د فعلي دپاره به همزه لګوو.
اواز خو یو دی که ته ما د په لسانیاتو باندې املا ټیک کې ما ته دا څوک وښیي د دنیا په ژبو کې زما د ژبو ډپارټمنټ سره تعلق دی او تاسو هم د دې دنیا د ژبو نه خبر یې ما ته دا څوک ووایي چې د ګرامر فیصلې د قواعد فیصلې چا په الفابet کې کړي دي راواله کنه الفابet تاسو مخې ته دي چا کمی ژبې کومو خلکو په دنیا کې دا فیصلې دا قواعد او فیصلې الفابet کې کړي دي د قواعد خپل نظام دی د لسانیات خپل نظام دی او الفابet هغه ساده ساتلی دي د دې لپاره ساده ساتلی دي چې د دې ریډر زیات وي لکه که تاسو دا مشران ناستی تاسو د 80 90 پورې که تاسو وګورئ زمونږ د پښتو ریډر د نن په نسبت زیاتو کنو چې دا دوی غانې وي موږ سره موږ کره وفاتنامې به پرتی وي نورنامې به پرتی وي معراجنامې به پرتی وي در مجالس په پروتو دي زنانو ټولو بلوستو دي خلکو بلوستو ما کر اوسم سره راشي دا 90 سالوم عمر دی داغه چې دا پښتو کتاب راوالي واپس کیږي هغه ما په پښتو ویل شو دا پښتون رساله وټولي ټولو مشرانو ټولو خلکو نه لوستا یو خو منګ آیا تاسو دا نه غواړئ چې موږ ډېر لوی نقصان کړی او آیا چې دا نوې املا موږ وضع کړې ده موږ لس کتابه تاسو راواله چې د کومې ادارې راغلې که د هغې املا یو شان ونو زه به جرم درکړم دې ته سوچ پکار دی هغه خبره چې بخروان عمر خیل صاحب وایي چې میدان خالی دی چې میدان خالی دی نو مل مرستیال دی قومي ادبي جرګه راوغواړي او د املا فیصله دي وکړي نور خلک خو موږ نه لاړ کم از کم اسانه کې دا بس راوړو دا د قومي ادبي جرګه دی فیصله وکړي حکومتي فیصلې او دا قصې پیسې تللی دي دا یاګانې د خدای خاطر وکړي په دې سوچو کې کېدای شي زما خبرې غلطي او ډېر عالمان دل سره ما سره اتفاق ونه کړي چې کله ستا د ژبې ریډر نی ګوره تا ژبه د موږ دا ادبي خلک دا کتابونه لولي د پښتو کتاب عام سړی نشي لوستی چا ته به موږ ټریننګ ورکو چا ته به وو چې دا تانیسي ده او چا ته به وو چې دا فعلي ده او چا ته به وو چې دا مجهوله ده او چا ته به وو چې دا معروفه ده او چا ته به وو چې دا مخصوصه ده زما خوشحال خان او رحمان بابا خدای یګانې نه دي لیکلي نو هغه املا غلطه لیکلې ده به هر حال بار دی ما ته دغه کوي یو دا خبره چې په دې ملک کې لساني سروې پکار ده او لساني جو پالیسي جوړېدل پکار دي دا ستونزې چې د ټولو مرګرو دلته کې بیان کړي دا ټولې هغې سره تړلي دي غټه مسله زمونږ املا ده او په نن وخت کې چې ټولو ژبو سره چې په کې پښتو هم شامله ده د ګلوبلایزیشن د عالمګیریت غټه مسله ده په هر ملک کې ګوره د ژبې او د طاقت په منځ کې دا تعلق پاتې دي چې کله ګوره انګریزي د یو وړې جزیرې ځمکه دا ژبه وه خو چې د هغې قوم طاقت وموندو نو دا وړې جزیرې نه راووت او په ټوله دنیا خوره شوه نو هلته کې بیا نورې ژبې متاثره کولې هغې یې لاندې کولې هغه دا د طاقت یو شکل و بیا مذهب هم د طاقت سیز دی دا مونږ چې په خپله ژبه باندې د عربي اثرات وینو نو دا د مذهب طاقت و عربي اثرات چې فارسي اثرات چې مونږ وینو نو دا د دربار طاقت و فارسي ژبې سره نن چې کوم طاقت دی هغه زمونږ د ژبه په ټولو ژبو باندې په کې پښتو هم شامله ده دا د جدید ټکنالوژي ده په دې جدید ټکنالوژي چې ټولې ژبې متاثره کوي یا ژبې خوري یا ژبې کمزوري کوي یا ژبې مړې کوي د هغې دپاره موږ د لسه پکار دي د هغې دپاره موږ واحد کار دا پکار دی چې کورپس ډیټا چې څومره زیاته د کومې ژبې موجوده وي هغه ژبه به زمونږ آنلاین کارپس ډیټا چې موجوده وي د کومې ژبې څومره زیاته شکر الحمدلله زه تاسو ته دا ریپورټ در کوم چې دې وخت کې موږ په 2م نمبر یو په پاکستان کې پنجابي 320 میلیونه کارپس ډیټا لري او موږ چې کوم دی 160 میلیون کارپس ډیټا دې وخت کې لرو دې وخت کې موږ نه سیندي ژبه مرستو ده یا 115 میلیونه
کارپس ډیټا ده او بلوچي ژبې 25 میلیون کارپس ډیټا ده. نو یو خو موږ له دې له توجه پکار ده چې موږ زیات نه زیات چې څومره په انټرنیټ باندې زیاته کارپس ډیټا وي په ګڼ تعداد کې ویب سایټس وي د پښتو لکه دې ډیجیټل یلغار مقابله به موږ په دې طریقه کوو. زمونږ آنلاین ډکشنری موجودي او زمونږ ډیر په ګڼ تعداد کې د پښتو ایپس موجود وي. نو په دغه طریقه باندې به موږ د دې نننی دور دغه ستونزې او یا دغه مشکل یا دغه یلغار یا دغه عالمگیریت ته تسلط مطالعه ومون کولی شو. خبر غالبا چې ما نه اوږدې کې ډیره زیاته مننه الله مو خوشحاله لره او د کانفرنس دا تابع کوونکو ډیره زیاته مننه کوم چې مال هم پرې دومره هم کانفرنس کې د شرکت موقع راکړه. خوشحاله اوسئ.